لکه څنګه چې تاسو ټول په دې پیږي چې کرکټ په دغه لنډ وخت کې ډیر مزل کړی. په دغه مزل کې که لوبغاړو خولې توی کړي او که کارمندانو خپل هلې ځلې کړي، شپې رڼې کړي، خو تاسو هم خپله ونډه رول پکې لوبولی ده او د هغې نه موږ منندوی یو. کور مدان هیله به مې دا وي چې په دغه مزل کې له موږ سره ټکني نه سي او موږ سره همدغسې همکاره پاتې سئ. د AM شپږیزه لیگ د سوپرکولا سیالۍ چې دا 11 پړاو ده، له دې نه مخکې 10 پړاوه په کابل لوبغالي کې ترسره سوي دي او لکه څنګه چې ډېرو هېوادوالو هم دا غوښتنه وه چې ولې دغه سیالۍ نورو ولایتونو ته نه غځېږي. لله الحمد دا ځلې موږ هڅه وکړله چې کوشش هم دا و چې بېلابېلو ولایتونو کې وسي، خو د لومړي ځل لپاره موږ وایو چې لومړی ځل ده، نو دا ځل یوازې یو ولایت کې شونې ده چې په یو ولایت کې وسي. دغه سیالۍ چې 11 پړاو یې ده، د راروانې جولای میاشتې لومړۍ نیټې نه پیل کېږي او 2 اونۍ دوام به کوي. البته 15 لوبډلې پکې دي، هماغه د ځایونو په نومونو باندې دي چې بند امیر او سپین غر لوبډله، مساینک، امو او د ګوس لوبډلې دي. د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي هغوی چې روغ جوړ دي، مخکې د وروسته بیا مبارز صاحب تاسو سره نوملړ هم شریکي، هغه به ټول انشاءالله پکې ګډون کوي. یو بل شی دا و چې ځینې هېوادوالو غوښتنه دا لرله چې پروډکشن برخه یو څه غني سي او څه ښه سي. په هغې برخه کې پوره زیار ویستل سوی ده او دا ځل که خدای کول په 14 کمرو باندې یو غني پروډکشن سره خبره سوې ده چې په ډېر ښه کیفیت به انشاءالله تعالی دغه سیالۍ وړاندې کېږي. ټولې په ارزښت پوهېږو چې شپږیزې سیالۍ چې مخکې هم دا 10 پړاوه سوي دي، الف لوبډلې ته، ملي لوبډلې ته ځوانان ورکړي دي او هغوی هلته ښه ثابت سوي دي، په دې کې شک نشته. نو خورا ارزښتمنې سیالۍ دي. همدارنګه یوه یادونه باید زه بله هم وکړم، هغه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان کرکټ بورډ بیا د کرکټ په څانګه کې له ځینې هېوادونو سره ځینې تړونونه لري او د ښه ګاونډیتوب په موخه باندې د ازبکستان لوبډله هم موږ راغوښتې که خدای کول، نو په دغه منځ کې یوه سیالۍ د موږ د کورني کرکټ لوبغاړو سره هم لري.